چې هر څومره غټ مشکل وي، چې هر څومره غټه پریشانی وي، د قرآن دغه یو آیات، دغه یو وظیفه ولې په یاد نه در سره لرئ؟ دغه یاده که چې هر وخت مشکل درته رالی یا اوس فی الحال په مشکل کې وي، په یو پریشانی کې مبتلا یې، دغه یو آیات در سره ووایه. دا یو داسې آیات دی، دا یو داسې وظیفه ده چې د خدای رسول دغه وظیفه کړې، الله هغه مشکل جن لرې کړی، هغه غم یې جن لرې کړی. هغه کم وظیفه د هغه کم آیات دی، راسئ چې نن درته ووایم. خو دا پیغام ضرور مخته در سره شیر کړئ چې مسلمان ته ورسیږي او هغه هم د دې څخه یو فایده واخلي. د قرآن کریم یو آیات دی چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. چې کله یونس علیه السلام هغه د مای په نس کې و، په یو مشکل کې و، په یو مصیبت کې و، په پریشانی کې و، د دغه وظیفه وکړه. چې کله دا وظیفه وکړه نو الله په دې وظیفې په جواب کې څه ورته ویلې؟ الله ورته ویل چې فاستجبنا له ونجیناه من الغم. الله وایي موږ د یونس علیه السلام د خپل نبي غږ موږ واورېدی، د اواز موږ واورېدی، موږ د دعا قبوله کړه او موږ د غم څخه محفوظه کړي، موږ د غم څخه خلاص کړي، موږ د پریشانی څخه خلاص کړي. نو د دې طریقه دا ده چې کم از کم په ورځ کې 1500 وار دغه یو آیات ووایه. زه په ګارنټي سره درته وایم چې ستا به هر مشکل الله حل کړي، ستا به هر پریشانی چې ده هغه به الله لرې کړي. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا پیغام ضرور در سره شیر کړئ چې مسلمان ته ورسیږي.